د افغانستان د ولسمشر ښاغلي ډاکټر محمد اشرف غني لور، زامن او د کورنۍ نور غړي چیرته دي او اوس مهال په کومو وظیفو باندې بوخت دي او د کوم هیواد څخه حمایت کیږي؟ سلامونه او پښتنه مینه. آیا غواړئ چې د ورځې، اونۍ او د هیواد په کچه له تازه جزیاتو څخه خبر شئ؟ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. ګلونو دوستانو، په سر کې درته د ولسمشر غني لور در پیژنو. د جمهور رئیس غني هنرمند د لور څه کوي او نوم یې څه دی؟ د جمهور رئیس غني هنرمند د لور 36 کلنه مریم غني په نیویارک کې زیږېدلې او په همدې ښار کې هم خپلې زده کړې د انځوریز هنرونو یا د فلم جوړولو په ډګر کې د ماسټرۍ تر کچې بشپړې کړې دي. اغلې مریم غني د ژبو له زده کړې سره هم خورا مینه لري. هغه په 7 ژبو خبرې کولی شي، خو وایي د زړه ژبه یې د هنر ژبه ده. که فلم وي، که موسیقي وي، که نڅا وي، که انځور او که د معمارۍ هنر. هغه وایي د هنر لاره یې د خپل پلرني هیواد سره د اړیکې د ټینګولو لپاره هم وټاکله. له زیات وخت راهیسې افغانستان ته ځم او هلته مې د یو شمېر پروژو کار هم بشپړ کړی دی. هغه څه چې ما ته په زړه پورې دي دا دي چې ما د همدې پروژو له لارې د خپل هیواد سره اړیکه بیا ټینګې کړې او د یوې هنرمندې په توګه مې په هیواد کې ډېرې نوې تجربې د هنر د تدریس، د ځوانانو هنرمندانو سره د لیدنې کتنې، د فلم د دولتي ارشیف سره د کار او له کارکوونکو سره د خبرو له لارې ترلاسه کړي دي. د افغانستان سره مې اړیکې د هنرمند او فلم جوړولو نه لوړه او پراخه ده. زه فکر کوم چې افغانستان د یو هنرمند په توګه ښه وپېژنم. مریم غني د څو کلونو راهیسې د ګڼو پروژو له لارې د یوې هنرمندې په سترګه افغانستان د هنري ارزښتونو پېژندلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتو په افغانستان کې د دیوالونو او د انځور کاږلو ښکلي په زړه پورې ډولونه مخ په دودېدو دي. زه اوس مهال د بهرنګ په نوم د یو ځوان هنرمند سره مرسته کوم چې هغه وکړای شي د هنري کور په نوم خپل لومړی کتاب ولیکي. بله پروژه چې کار مې پې پیل کړی دی هغه د دولتي ملي ارشیف سره مرسته ده. څو ځل فلمونو په ډیجیټل بڼې بدل کړي. دا زما په نظر ډېر مهم دي ځکه فکر کوم چې دولتي او رادیویي تلویزیون ارشیف غوره ظرفیت لري. دا به د نړۍ د نورو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د افغانستان تاریخ، شتمنۍ او په دې هیواد کې د ستونزو په اړه یو بل او جلا انځور وړاندې کړي. اغلې غني په وینا افغانستان په اړه یې زیاتې پروژې پلي کړي دي. یادو خاطرونه ډکه یو پروژه ده د خپل پلار سره هم بشپړه کړې ده چې افغانستان یو قاموس نومیږي او افغانستان کې د اصلاحاتو، انقلابونو، پرځېدو او بیا رغونې په اړه د مهمو تاریخي پیښو یو کتاب دی چې انځورونو باندې سمبال شوی دی او د انځورونو کږلې په مخه دا کتاب چاپ شوی دی. مریم غني په دې اړه ویلي په دې کتاب کې ځینې شامل کړای شوي انځورونه د افغان فلم دي، خو په دې کې افغانستان په اړه داسې انځورونه هم شته چې ما په خپله اخیستي دي. اغلې غني په هنر ډګر کې نوښت ته ارزښت ورکوي او په بېلابېلو ټولنو ځانګړتیاو او توپیرونو په پرتله کولو دغه موخې ته ځان رسوي. هغه په خپل یو هنري زیار کې د کابل او د جرمني د کسل ښارونو ترمنځ د مهندسي اړخه ورته والي ته پام اړولی دی چې د دارالامان د ماڼۍ مقیاسوي څېړنه هم پکې شامله ده. په دې پوښتنه کې په جواب چې د یو جمهور رئیس د لور په صفت خپل تر ټولو مهم مسؤلیت څه بولي، هغه مریم په مسکا سره لومړی د خپلې مور د زیار ستاینه وکړه، بیا یې زیاته کړه: زه فکر کوم مور مې خورا غوره کارونو ته ملا تړي او زه ورباندې ویاړم، خو کله چې ځان د مسؤلیت خبر شي نو بیا یې ووایم چې زه اوس زیار باسم چې په دې نوي موقف کې ځان د جمهور رئیس د لور په صفت ومومم او ځان په دې نوي ځای کې داسې ومومم چې زما لپاره هم د درک وړ وي. نو که رښتیا ووایو اوس هم مطمئنه نه یم چې څه وکړم. اغلې مریم غني په هنري لاسته راوړنو کې او د ښار او اوبو له تیږې او د تاریخ سقوط په نومونو د انځوریزو نندارتونونو یادونه کولی شي. مریم غني د مرکې پر مهال له سیاست څخه فاصله نیولې او د همداراز د خپل پلار د قومي اړیکو په اړه د خبرو نه ډډه کوي. ګلو دوستانو، دا هغه معلوماتو چې د ولسمشر د لور یعنې مریم غني په اړه مو تاسو ته وړاندې کړل. د لا ښه، کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره
زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.